دوم شی زموږ په دې علاقه کې چې ډېر راځي دوکه کول، که شورم والا دي که هر وړوکی دکاندار دی دا هم په دې خپل معامله کې دوکه کوي، الا ماشاءالله پر ټولو بدګماني نه کوم، خو چې کوم وایم هم د دې د راهنمایي دپاره وایم، د دې د اصلاح دپاره وایم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې نبی علیه الصلوة والسلام یو ورځ بازار ته راووتی، یو کټه د غنمو پرته ده، ډېر خوند یې ورکړي د الله رسول صلی الله علیه وسلم. الله رسول صلی الله علیه وسلم کې پوښتنه وکړي دا په څه دي؟ هغه ورته ولټه بولي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم نور ګوري چې لاس لاندې کې د ګوت سورونه یې لاندې شو، شیر لاندې کې د اخوا څه خشته غنم راوړ، دا چې دا یا رسول الله بله کمې نه رانیسي شو. د الله رسول صلی الله علیه وسلم من غشنا فلیس منا، چې زما امت ته دوکه ورکړه دا زما د امت څخه نه دی. تا په 10 روپۍ د امت ته ځان وویستی، یو شی به 10 روپۍ زیات 1000 روپۍ به ارزانه خرڅېږي در به شي، ته په 1000 روپۍ ځان د امت ته باسې، ته په 11 ځان د امت ته باسې، ته په 1 کیلو شي باندې ځان د امت ته باسې. من غشنا فلیس منا، دا الله رسول وایي زما په امت کې چې چا زما امتي لره دوکه ورکړل دا سړی زما د امت څخه نه دی، خلاص دا سړی زما د امت څخه نه دی. بل روایت کې بیا راځي ترغیب ترغیب راخیستې دي، من غش مسلمین فلیس من المسلمین، چا چې مسلمان ته دوکه ورکړه هغه مسلمان دی نه، د مسلمانیت ته وایست. ولې موږ په دې کمزورې پیسو باندې خپل آخرت تباه کوو؟ نبي علیه السلام زما پر امت زمانه راغله، یاتی علی الناس زمان، زما پر امت باندې زمانه دا روانه ده، داسې بنا لا یبالی المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام. یو شی لاس راوړي په دې به باک دی نه کوي چې حلال دی که حرام دی، بس یې سره ډېروه. دا د اخر زمانې علامه ده، او دا زموږ په معاشره کې څه نشته. هسې زموږ پر دې باندې چې مال ډېر شي، پیسه ډېره شي، ډالر ډېر شي، سرمایه ډېره شي، زما په مال او دولت او سرمایه کې زیاتوب راشي، که په حلال راځي که په حرام راځي که په درواغ راځي که په دوکه راځي که په هر شي. دا د اخر زمانې علامه ده، موږ په دې کې ځان بداخله پام ډېر. موږ تاسو هر یو دا وایي مولوي صاحب په شکایت باندې په 10 وارې ما ته خلک راغلي، په خدای که میا به کوی کې بېدیني شته، ولا که یا بې لمونځه کس راکستا، په خدا که یا بې جماعته کس راکستا، ټوله سهار جماعت ته وځو، لمونځ په جماعت باندې هم کوو، هر څه کوو، دعا مې نه قبلېږي. دا زموږ څه وجه ده؟ ما ورته وویل مخکې مې اشاره وکړه. نبي علیه الصلوة والسلام روایت کې راځي حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه نبي علیه الصلوة والسلام ته یا رسول الله ما ته دعا وکړه چې الله ما مستجاب دعوه جوړ کړي. مستجاب دعوت څه ته وایي؟ چې هره دعا وکړي الله یې قبول. دا الله رسول صلی الله علیه وسلم دعا ورته کوي؟ نه، څه ورته وایي؟ اول وار دا خبره کوي چې د دعا د قبلېدو دپاره اول شي یا سعد یا سعد اطب طعمک مطعمک، دواړه راغلي، خپل خوراک دې پاک، د خوراک شان دې پاک، حلال یې که، ستا دعا به خپله الله کوي. ان الله طیب طیب، الله پاک دی، او الله پاک جل جلاله لا يقبل الا طیبا، پاک شي الله پاک قبلوي، پاک شي الله راضي چې ستا بدن ټول پاک. لا يدخل الجنه یا لا يدخل الجنه الجسد، هغه جسد جنت نه داخليږي چې په حرامو باندې واده کړي، خېټې کړي، غوښه کړي، حرام باندې ځات شوی، دا جسد الله جنت نه داخلي. نمایا کړي مخکې ډنګر اوس پنډ شو، که چیرې دغه پنډوالي دا غوښه دا وازګه دا وینه د حرامو زیاته کړې وه، قطعا دا جسد جنت نه